د بینه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 98 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر وو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل را نشي، یعنې د الله له لوري یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفې ولولي واوروي چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړل شوی و په هغو کې بیلتون رانغی، مګر وروسته له هغه چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نه ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړي. خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره لوري شي او لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. همدا ډیر زیات سم صحیح دین دی. له اهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسیږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. کومو خلکو چې ایمان راوړی او کومو چې ښه عملونه کړي دي هغوی په رښتیا سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. د هغه بدله د هغو د پروردګار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردګار نه ویره کړې وي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.